څلوېښت ورځې په تکبیر اوله سره په جمع سره لمونځ کړل د دغه هم ډېر زیات ثواب دی. د میش خلک لمونځ په جمع سره کو خو صرف د معمولی سستی د وجې نه د دغه ثواب نه هم محروم شي. حالانکه د میش د کلی خلک اکثر لمونځ په جمع سره کو خو کدی لږ کې یو منټ یا نیم منټ دی مخته راشي نو دا سړی د دغه ثواب مستحق جوړیږي. خو دته د دغه مسالې معلومات نشته، علم نه ورته په دا وجه د سړی د دغه ثواب نه هم محروم وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روایت دی فرمایي چې من صلی لله 40 یوما فی جماعت، کیم یو سړی چې څلوېښت ورځې په تکبیر اوله سره لمونځ وکړو په جمع سره یدرک التکبیرة الاوله چې دای اول تکبیر د امام سره حاصل کو یعنی تکبیر اوله سره کتب له براءتان، الله تعالی د سړی ته دوا انعامونه ورکوي، براءة من النار و براءة من النفاق. دا سړی و جهنمی نه وي او دا سړی و منافق نه وي. بنیادی او اهم شی نه دغه دی ځکه چې یو سړی د جهنم نه بچ شي په دانه غټ انعام د الله تعالی بل کیم کېدلی شي چې میشتوس بونې دره غټ انعام کړی صرف الله تعالی بونه غوړي چې لمونځ کې خلش کې په لمونځ کې توجه وکړه د دغه مسالې دا مسله باندې ځون پوي کا نو زو بیا ته د جهنم نه په دا وجه خلوص کوم. او بل دا سړی منافق نه وي چې یو سړی منافق نه وي او دا سره د الله تعالی یو غټ انعام دی. دغه انعام الله تعالی یو کس ته ورکوي چې هغه څلوېښت ورځې په تکبیر اوله سره لمونځ وکړي او په اول رکعت کې دای په رکوع نه مخکې د رکوع په تکبیر نه مخکې دای د امام سره په لمونځ کې شامل شي. ځکه چې مخکې خو میشتو دا سروېدلی وي چې یو سړی په تکبیر اوله تکبیر تحریمه وخت کې کدی د امام سره په لمونځ کې شریک شه بس بیا الله تعالی دغه ثواب ورکوي، که په انا بعد شامل شه بیا دغه ثواب نه ورکوي. حالانکه که څوک په رکوع نه مخکې د امام سره شامل شو بیا الله تعالی د تکبیر تحریمه ثواب ورکوي. نو د غفلت نه ځون وباسئ او صرف د یوې مسالې د معمولی سستی د وجه نه میشتوس د دغه ثواب نه هم محروم وي. او په رکوع کې په چاردو چې په فرض منځونه کې صرف تسبیحات وایي او که نفل منځ وي سنت وي په هغه کې میشتوس نور اضافي دعوه هم ویلی شي. په رکوع کې یوه دا هم ویلی شي سبوح قدوس رب الملائکة والروح. او بله دا هم ویلی شي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعزمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. دا داوه که چاته یودوي د دغه داوه اهتمام کې د رکوع په حالت کې او که چاته یود نه وي هغه په تسبیحات صرف ویلی شي او دا مختصر داو سبوح قدوس رب الملائکة والروح دا هم ویلی شي. او درمه داو سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه. والعظمه د زواپو زبر سره هم ویلی شي، والعظمه د زواپو سکون سره هم ویلی شي. او دا داوه که چاته یودوي په رکوع کې د دغه داوه اهتمام کوي. او کله چې د توسو رکوع مکمله شي بیا د رکوع نه چې کله چېږي بیا امام وایي سمع الله لمن حمده او توسو وایي ربنا لك الحمد. په دا کې څلور قسمه الفاظ یو دی ربنا لك الحمد دا کوي دغه ثواب دی، یو دی ربنا ولك الحمد دا کوي دغه په دانه حزیز ثواب دی، او یو دی اللهم ربنا لك الحمد او بل دی اللهم ربنا ولك الحمد. او کدا څوک وایي دغه ها ډیر زیات ثواب دی. او کچیر یو سړی منفرد وي ګوښه لمونځ کو بیا دا سمع الله لمن حمده هم ویلی شي او ربنا لك الحمد دا هم وایي دوه سره وایي. او کچیرته د جامع لمونځ وي په جامع په لمونځ کې امام سمع الله لمن حمده دا وایي او مقتدی وایي ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد یا اللهم ربنا لك الحمد یا اللهم ربنا ولك الحمد. او د امام د پر دا سنت دی چې دای په سمع الله لمن حمده نه بعد ربنا لك الحمد دا هم وایي.